دا خبره زړه ته کوزه کوي، په حیثیت د ورور درته دا وایم د نظر حفاظت کوئ، د خپلې سترګې د خپل نظر کنټرول کوي. مه ګورئ په دې باندې هغه څه ته چې الله پرې ناراضه کېږي. ګوره دا سترګې موږ له الله راکړي دي. که زه اوس دا قلم راوالم او تاسو کې یو کس له ورکړم چې دا پین واله زما طرف نه تحفه، او دی بیا راولګي په دې قلم باندې په یو پاڼه باندې ما ته کنځلې ولیکي، په ما پسې بدې ردې وي، زه به څومره خفه شم چې ګوره ما وله قلم ورکړو، ویې کړو دا چې قلم یې راواغستو ما پسې بې کنځلې ولیکلې. ښه کاري وکړو که بد کاري وکړو؟ بد کاري وکړو. دا سترګې الله ما او تا له راکړي دي، ما او تا پرې هغه څه وکړو چې د څه نه الله منع کړي وو. دا موږ د الله سره وفاداري وکړه که بې وفایي مو وکړه؟ بې وفایي مو وکړه. دا سترګې کنټرول کړئ. او ګوره که موږ دا وایو که نه چې نه زه چې دا موبایل کله ګورم زه د شپې یم ځان له ګورم، یا زه طلایي کې پروت یم، یا زه خو ګاډي کې یم، یا زه کمره کې یم. الا یعلم من خلق، کوم رب چې دا مخلوق پیدا کړی دی هغه به نه وي پوه؟ هغه ته نه ویني؟ هغه رب چې د هغه په باره کې قرآن کې ځای په ځای دا خبره راغلې ده، علیم بذات الصدور، په زړونو باندې د زړونو. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، دا نفس چې تا ته کومې وسوسې راچوي که نه، زړه کې چې کوم خیالات اوړي راوړي، الله رب العزت په دې پوه دی، ستا په دې کار به نه پوه. دا به ورته نه پته چې ته څه ګورې او څه کوې او څه نه کوې، دې نه به نه خبره. د شپې تیارې به تا د الله نه پټ کړي، کمبل به تا د الله نه پټ کړي، د کمرې دا 4 دیوالونه به تا د الله نه پټ کړي. یا که ته ځان پسې ور را بند کړي یا کړکۍ بنده کړي نو ته به د الله نه پټ شي، الله نه به پناه شي. دې ته سوچ وګوره زموږ رب موږ ته ګوري. او چې دا خبره دې مخې ته وي، زما د نږدې ورځ کې زما خواله یو ملګری راغی، یو ځوان هلک، او زه د دې سړي صفت کوم چې لا دومره احساس یې شتي. ما پسې راغی وایي زما یو سوال دی، ما یې کوه که نه سوال؟ وایي نه لږ سیټ ته. نو ما ورته ویل لکه دین مسله ده بیانه کوي، نه نه لږ سیټ ته. چې سیټ ته ورغلو په ژړا شو. ما خیر خدای مسله څه ده؟ وی مسله دا دی چې د نظر د دې ګناه نه وی نشم قرارېدی. څو پیرې مو قسم کړی دی چې بیا به نه ګورم، داسې څه چې الله پرې ناراضه کي بیا وګورم چې دا به زه څه وکړم. هغه ته ما ډېرې خبرې ذکر کړي، یو مې ورته دا ذکر کړی چې هر وخت دا خبره مخې ته ساته چې الله ماته ګوري هر وخت. او سورة العلق کې دا آیت دی، یاره که دا آیت ما ورته صحیح یاد کو که نه، او مخامخ هم ځان ته ساتو، موږ باید دې ګناهونه ځان وساتو. ألم يعلم بأن الله يرى، الله وی دته ولې پته نه و چې الله ورته ګوري څه. که چېرته دا خبره ما ورته مخې ته کړی که چې ولې تا ته دا پته نه شي چې الله تا ته ګوري، زه تا نه تپوس وکړم څه، او ته ما نه تپوس وکړې چې ولې تا ته دا پته نه شي چې الله تا ته ګوري. که دا مخلوق موږ ته ګوري موږ ګناه نه کوو، ځکه چې د مخلوق قدر کوو، یاره حیا چې کوو. نو دغه الله د دې حیا لایق نه دی چې موږ ته یې وکړو، د دې قدر لایق نه دی چې موږ ته هغه قدر وکړو. او ځکه الله د منافقانو دا صفت په سورة النساء کې ذکر کړی دی، یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. دا خلق دا منافقان ځان پټي، یو معنی دا منافقان یریږي، دا بله معنی پکې ده دا منافقان شرمیږي. یستخفون من الناس دا پکې بله معنی د خلکو نه، او حیا نه کوي د هغه الله نه، کوم الله چې هر وخت دوی ایني او هر وخت د دوی اوري. د الله قدر کوئ، مخې ته همیشه دا خبره ساتئ چې زما رب ما ته ګوري، او هغه رب راته ګوري چا چې پیدا کړی یم، هغه رب راته ګوري چې د چا بندګي کوم، هغه رب راته ګوري چې د هر څه ما له راکړي دي. هغه ما ته وایي دا کار مه کوه. معمولي کیمره لګېدلي والله چې داسې د دې بعضو دا رنګ تک زیړ شي او رپېده پرې راشي، وي دلته حکومت کیمره لګولې چې سپیډ ووایي مخالفه ورکړي. ښه مخالفه دې واغسته، جرمانه دې واغسته، کومه دنیا و بل طرف واوړي. خو الله رب العزت چې د عیني او د هر څه نوټ کوي او کرامن کاتبین دي. او په هغه ورځ به څه کوو؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قیامت برز الله عمل نامه بدی چې کولا وکړي شي، مجرمان بچي وي یا ویلتنا هاي تبعید زمون دپاره ویلی ما لهذا الكتاب، دی کتاب لسی چل شوی، دی عمل نامې لسی چل شوی، دی عمل نامې خو نه وړه پرېښودي او نه یې ګټه پرېښودي، ټولې خبرې پکې دننه دي. او ځکه الله وی ولا یظلم ربک احدا، زه ګوره چا سره وي ظلم نه کوم، هسې چې دې کړي دي هغه پکې دي. ته دا غواړې چې په عملنامه کې ستا دا ګناهونه راشي؟ که ته وایې چې زه پټ ګناهونه کوم، دا پټ د مخلوق نه پټ دی، الله نه خو نه پټ دی. ځکه قرآن کې قیامت په باره کې الله څه وایي سورة الطارق کې یوم تبلی السرائر دا یاد که دا خبر الله قیامت په ورځ زه رازونه راښکاره کوم، په هغه ورځ به رازونه راښکاره کي. ته دا غواړې چې زما او ستا دا راز راښکاره شي؟ هېڅوک یې نه غواړي. آخرت کې موږ تا دا نه غواړو چې موږ آخرت کې بې پرده شو، څوک دا غواړي؟ د دنیا شرم دومره نه څومره چې د آخرت هغه دی. او ځکه غټه دعا د مؤمن دا ده چې الله په ما باندې پرده راواچو، په آخرت کې خصوصا، ځکه چې آخرت کې ټول مخلوق ولاړ او الله ستانه پرده اوچته کوي چې تا چې دا کار کړی او داسې دې کړی او دغه دې کړي. ځکه ما دا خبرې او پیر ذکر کړي مو کېدای شي تاسو اورېدلي، د کمپنیانو والا چې د موبایلو والا دا ګورې د کلونو ریکارډ سړي د راوباسي، ورشه پسې چې ستا په نوم باندې سیمې ورته زما ریکارډ په کار درې څلورو کالو دا خبرې د هم راوباسي، هر څه د راوباسي. دا د مخلوق ټکنالوژي ده، د الله سره زموږ څنګه ریکارډ پروت دي چې دا پسې راوالي او د قیامت په ورځ وایي دا دې کړي، دا دې کړي، دا د شپې، دا ته پټ وي، دا ته دیوال نه اخوا وي، دا دې کړي، دا دې کړي. څه جواب به ما ورته ورکړو؟ دغه چې نافرماني دې کړې ده، نور هېڅ نشته. بې قدري دې د الله د احکاماتو کړې ده، د الله د قرآن د رسول صلی الله علیه وسلم د نصیحتونو نه ده دې منلې. صفا جواب دقه دی. ښه موږ پوهېږو په دې خبره باندې چې الله معیني او الله زما اوري، بیا هم زما نه دا ګناه کي صحیح ده، کله ناکله وشوه، ولې یاره انسان کمزوری دی، بیا مې توبه وویسته، زه صحیح ده. روزانه په مخه دغه موبایل او دا قیسې او دا د دې څه عذر خو ما ته خو نه ده معلومه، که تاسو څه عذر یې ما ته ووایل. نو دا درې اسباب په تادۍ سره ما تاسو ته بیان کړو او